اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وایضا قال اللہ تبارک وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ الآیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ معزز و ناظرین و سامعین د رمضان مبارک د درسونو په سلسله کې زمونږه نننې دویم درس د دې مبارکې میاشتې د عظیم عبادت او د سر فهرست عبادت د روزې په فضیلت باندې دی۔ روزه د دې میاشتې مبارکې دا فرض ده چې الله تبارک وتعالی قرآن عظیم الشان کې د دې په باره کې فرمایي چې مؤمنانو په تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده لکه څنګه چې د تاسو نه وړاندې خلکو باندې فرض وه، د پاره د دې چې تاسو ځان وساتئ۔ همدغه شان الله پاک په بل مقام فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې په تاسو کې دغه میاشت یعنی میاشت د رمضان مبارک بیا مومي نو هغه دې د دې میاشتې روزه ونیسي۔ روزه د صبح صادق نه تر غروب آفتاب پورې د خوراک څښاک نه او د جنسي خواهشاتو نه ځان ساتلو ته ویل کېږي او دې عبادت ته الله تبارک وتعالی ډېر لوی فضیلت ورعطا کړی دی۔ امام الانبیاء فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چاچی د رمضان مبارک د میاشتې مبارکې روزه ونیوه د ایمان سره د ثواب په نیت باندې نو الله تبارک وتعالی به ورته گذشته ګناهونه معاف کی، یعنی میاشت مبارکې د رمضان مبارک روزه د انسان د ګناهونو کفاره ګرځي او ګناهونه په دې باندې معاف کیږي۔ قرآن پاک او د روزې په خپلو کې ډېر لوی مناسبت دی چې الله پاک قرآن پاک په دغه مبارکه میاشت کې نازل کړی، یعنی دغه میاشتې مبارکې انتخاب الله پاک د قرآن پاک د نزول دپاره کړی دی او حدیث مبارک کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وآله وسلم مبارک فرمایي چې قرآن پاک او روزه به په ورځ د قیامت الله پاک ته قرآن پاک د قرآن ویونکي تلاوت کوونکي په حق کې او روزه د روزه نیونکي په حق کې شفاعت به کوي۔ قرآن پاک به الله تبارک وتعالی ته فرمایي چې الله زما د وجې نه د خوب نه د آرام نه پاتې وو، لہٰذا د په حق کې زما شفاعت قبول کا۔ او روزه به الله تبارک وتعالی ته فرمایي چې اے الله تبارک وتعالی زما د وجې نه د خوراک څښاک نه او د خپلو خواهشاتو نه د ورځې لرې پاتې شوی او لہٰذا د په حق کې زما شفاعت قبول کا۔ امام الانبیاء فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک به د دې دواړو شفاعت قبول کړي، یعنی د روزې شفاعت د روزه نیونکي په حق کې او د قرآن پاک شفاعت د قرآن پاک لوستونکي تلاوت کوونکي په حق کې به الله تبارک وتعالی په ورځ د قیامت قبلوي به۔ روزه یو داسې عظیم عبادت دی چې دا د الله او د هغه د بنده ترمنځ یو راز دی، یعنی په دیگر عبادتو باندې په نور عبادتونو باندې مونځ کوي انسان، حج کوي، زکات ورکوي یا صدقات خیرات، نو نور بندگان هم په دغه عبادت باندې واقف وي، خبر وي چې یاره دا انسان مونځګزار دی یا زکات ورکوونکی دی یا صدقه خیرات کوونکی دی یا حج یې کړی دی۔ خو روزه یو داسې عبادت دی چې د الله تبارک وتعالی نه سوا هیچ چاته پته نه وي چې د دې بنده روزه شته او که نشته دی۔ په دغه وجه حدیث مبارک کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وآله وسلم مبارک فرمایي چې الله تبارک وتعالی بنده ته د هغه د هر نیک عمل په بدل کې
لسونه تر 900 پورې اجر او ثواب او بدله ورته کوي. یعنی چا چې نیکیو کا د هغه نیک اجر او ثواب د هغه د نیت او د اخلاص موافق لسونه واخلي تر 900 چندو پورې د ته ملاویږي. مگر الله پاک فرمایي چې الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوا د روزې نه چې دا روزه زما د پاره ده او زه په خپله باندې د دې بدله او جزا به ورکوم. یعنی دومره د فضیلت والا عمل دی دا روزه چې د الله او د بنده ترمنځ چې دا عبادت کم راس په صورت کې دی. الله پاک فرمایي چې د بنده زما د پاره دا روزه نیولې وه نو زه په خپله باندې د دې اجر او ثواب او جزا او بدله به ورته کوم. بیا د هغې مقدار نه دی ذکر شوی چې الله پاک به د دې څومره جزا ورته کوي. او فرمایي چې بنده زما د وجې نه خپل خواهشات خوراک او څښاک ترکوي پرېږدي نو د روژهدار دپاره دوه خوشحالیانې دي. یوه خوشحالي چې کومه ده هغه په وخت افطار کې ده، د روژه ماتي په وخت کې ده چې انسان ټوله ورځ لوږه تنده تېره کړي او د خوراک څښاک او د نعمتونو نه دی بیا فایده اوچتوي مستفیض کېږي دی. او بله خوشحالي به ده ته د الله تبارک وتعالی یعنې د خپل رب عزوجل سره د ملاقات په وخت کې میلاویږي. او د روژهدار د خولې بوی د الله تبارک وتعالی په نیز باندې د مشک نه زیات غوره او بهتر دی. یعنی په دې حدیث مبارک کې د الله رسول صلی الله تعالی علیه و وسلم مبارک او فرمایل چې الله پاک فرمایي چونکې حدیث قدسی دی چې روژه زما دپاره ده او روژهدار ته به زه په خپله باندې اجر او ثواب او بدله د هغې ورته کوم. او مزید الله پاک فرمایي چې د زما د وجې نه خپل خواهشات خوراک او څښاک تر کړي وو دله به دوه خوشحالیانې عطا کېږي، یو په وخت د افطار کې یو د الله پاک سره د ملاقات په صورت کې. او بله دا چې روژهدار انسان د خولې نه چې کوم بوی د لوږې د وجې نه د ده د معدې نه راځي هغه د الله پاک په نیز باندې د مشکو نه زیات پاکیزه او غوره دی. همدغه شان محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې الله تبارک وتعالی جنتیانو دپاره په جنت کې د دخول دپاره چې کومې دروازې جوړې کړي دي په هغې کې یوه دروازه دا فقط د روژهدارو دپاره خاص ده چې هغه په حدیث مبارک کې په باب الریان سره یاده شوي. یعنی د دې دروازې نوم چې کوم دی نو هغه ریان دی. په ورځ د قیامت به ندا وشي، آواز به وشي چې روژهدار چېرته دي. د حشر په میدان باندې به روژهدار ودرېږي او دوی ته به بیا اجازت وشي، اذن به وشي چې تاسو ټول جنت ته په دغه دروازه باندې داخل شي. چې کله جنتیان په باب الریان باندې په دغه دروازه باندې جنت ته داخل شي نو دغه دروازه به بند کړی شي. یعنی د روژهدارو نه سوا په دغه دروازه باندې بل چاته د داخلي اجازت به نه وي. دا د روژهدار انسان اعزاز او اکرام به وي، د الله پاک په نیز باندې عزت به وي چې الله پاک جنت ته دخول دپاره د روژهدارو دپاره دروازه خاص کړه. همدغه شان روژه داسې د فضیلت والا عبادت دی چې امام الانبیاء فخر العالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې چا د الله تبارک وتعالی په لاره کې د یوې ورځې روژه ونیوه، یعنی د الله د رضا دپاره د ثواب په نیت باندې د الله د خوشنودۍ حاصلولو دپاره د یوې ورځې روژه ونیوه نو رب ذوالجلال به د ده د مخ یعنی د ده د ذات دی د دوزخ نه د 80 کالو په مسافت باندې به لرې کړي. یعنی الله تبارک وتعالی به د دوزخ نه محفوظ ساتي او دی به الله پاک د دوزخ نه دومره لرې کړي لکه څومره مسافت چې د 80 کالو په مزل باندې طی کېږي. الله پاک به د یوې روژې په بدل کې دغه روژهدار د دوزخ نه دومره لرې کړي. قرآن عظیم الشان کې په سورې احزاب شریف کې چې کوم د 10 صفاتو والا مؤمنان په ان المسلمین والمسلمات باندې ذکر شوي دي نو په هغې کې یو قسم هغه مؤمنان دي چې والصائمین والصائمات چې هغه روژه نیونکي سړي دي او روژه نیونکي زنانه دي، یعنی روژهدار دي. د داسې خلکو دپاره چې کوم د دې 10 صفاتو والا مالکان دي چې یو قسم پکې روژهدار دي، د هغوی دپاره چې الله پاک اجر او ثواب او بدله نعمت تیار کړي نو الله پاک فرمایي عد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما چې الله پاک د دې بندگانو دپاره د دې روژې په بدل کې روژهدارو سړو دپاره روژهدارو ښځو دپاره بخشش او اجر عظیم تیار کړی دی. اوس اجر عظیم څومره لوی اجر به وي دا به د الله پاک د علم او د هغه د شان او د عظمت مطابق به وي چې الله پاک به دې صفاتو حاملینو مسلمانانو ته ورعطا کوي به. نو روژه ډېر د فضیلت والا عبادت دی. الله تبارک وتعالی دې د دې میاشتې مبارکې د جمله عباداتو پټ او ښکاره برکات
مونږ ټولو ته را حاصل کړي. انشاءالله آینده درسونو کې به میاشت مبارکې د رمضان مبارک د دې عباداتو د فضایلو سره د هغې په مسایلو باندې به انشاءالله بیان کیږي چې آینده درس کې به انشاءالله مونږ بیا د روژې د جمله مسایلو متعلق بیان وکړو. الله پاک دې مونږ ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق را عطا کړي. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو فوراً ملتی رہے. ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.